تیارو کې د عرفان بلا ډیوا دا علم پوهانا علم رڼا. د علومو په بیلابیلو برخو کې د علمي څیړنو سرته رسول، د اوبو د سرچینو، خاوري، تودوخي، انرژي او د نورو طبیعي منابعو څیړنه او ارزیابي کول په افغانستان کې د علم او پوهې د سطحي لوړوالی، په هیواد کې د علمي او څیړنیزو چارو سمون، د مادي او تخنیکي امکاناتو د برابرولو په لاره کې هڅه او هاند د افغانستان د علومو اکاډمۍ ستر هدفونه دي. د افغانستان علومو اکاډمۍ په تیرو شپږو میاشتو کې په اړوند برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. یا د ادارې په مختلفو برخو کې لسګونه کنفرانسونه، د علمي پروژو غونډې، سیمینارونه، د مختلف ډوله کتابونو چاپ، د مجلو او جریدو چاپ، د تشخیصیه کلینیک فعالول، د اتنوګرافي موزیم فعالول او د بانکونو د تحویلي پلان ترتیبول، د افغانستان بانک قوانینو ته بیا کتنه، د اسلامي طبیعي او تخنیکي علومو په برخه کې 15 علمي څیړنیزې پروژې بشپړېدل، د 100 علمي څیړنیزو پروژو کار پیلول، د کرنې څیړنیز فارم، د معاصر علومو او اسلامي بانکدارۍ او ژباړې ملي مرکز جوړول، له نورو هیوادونو سره په علمي برخو کې غوره اړیکې او د ماسټر او ډاکټرا برنامو پلي کول هغه کلیدي موضوعات دي چې د افغانستان علومو اکاډمۍ په تیرو شپږو میاشتو کې ترسره کړي دي. د افغانستان علومو اکاډمۍ په تیرو دوو روبو کې 14 بیلابیل علمي څیړنیز کنفرانسونه ترسره کړي دي. همداشان د 10 علمي پروژو دفاعي غونډې ترسره شوي چې د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي سیستمونو بررسي، د اریاني ژبو په ډلبندي کې د پښتو دریځ، د افغانستان بانکي سیستم او پر ملي اقتصادي اغیزې او داسې نورې دفاعي غونډې ترسره کړي دي. علومو اکاډمۍ په افغانستان کې سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې تر سرلیک لاندې علمي څیړنیز سیمینار په ار کې ترسره کړ. همداشان په افغانستان کې پایښت لرونکی پرمختګ، ستونزې او فرصتونه، په اسلام کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مقام او د ټولنې په اصلاح کې ونډه، او په افغانستان کې د چاپیریال څیړنه، ستونزې او حل لارې تر عنوان لاندې هر اړخیز رسنیز سیمینارونه ترسره کړي دي. په عربي خلیج کې د پښتنو فرهنګي ادبي هڅې، فرهنګي ادبي پیښلیک دویم ټوک، افغاني ملت پالنه د تاریخ په اوږدو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوونیزه کړنلاره او د هغې اغیزې، شاهي تاریخ، الکسب، فونولوژي زبان ترکمني، د کابل مجلې الفبای فهرست، د قرآن کریم نمونه او صفتونه، چگونگی سازگاری با تغییرات اقلیم و کاهش خطرات آن در کشور، مقایسه فونیمیکی زبانهای دری و پشتو، د رحمان بابا پر شاعری د قرآن او حدیث اثرات، د ګوري ژبې فونولوژي، کیسې پیژندنه، د ادبي څیړنې میتودولوژي، تحریمی شراب و حکمتهای آن از دیدگاه قرآن و سنت، او د العقیده طحاویه پښتو شرح هغه کتابونه دي چې د افغانستان علومو اکاډمۍ په تیرو شپږو میاشتو کې چاپ کړي دي. همداشان علومو اکاډمۍ د کابل، زیری، کوشانیان، خراسان، طبیان، سیمهیز مطالعات، آریانا او ګڼ شمېر نورې مجلې او جریدې د چاپ ګاڼه سمبال کړي دي. د نشراتو په برخه کې تقریبا تر 100 زیات کتابونه چاپ شوي دي. د اکاډمۍ په انګړ کې یو لوی موزیم ده چې له پخوا نه هم موجود و، اما غیر مرتب و غیر منظم و چې د عمارت له راتلو سره هغه ډېر فعال شو چې داخلي او خارجي لیدونکي لري، او تقریبا تر 500 نفرو زیات لیدونکي راغلي دي چې په دې جمله کې اکثره شاګردان هم دي. همداشان علومو اکاډمۍ د انتوګرافي موزیم فعاله کړی چې ډېرو خارجي او داخلي زده کړیالانو او زده کوونکو ترې لیدنه کړي. د افغانستان علومو اکاډمۍ د ژباړې په برخه کې د ژباړې ملي مرکز رامنځته کړ چې څو مهم کتابونه کورنیو ژبو ته ژباړل شوي او ځینې اوس هم تر ژباړې لاندې دي. د ایران هیواد په بلنه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبري په سطحه یو 6 کسیز پلاوی ایران ته لاړ
او هلته یې په مختلفو موضوعګانو خبرې وکړي. همداشان د سیمې له نورو هیوادونو سره یې هم په دې برخه کې غوره اړیکې رامنځته کړي. د امارت په راتګ سره په اکاډمي علوم کې یو ډېر لوی د بانکي سیستم مرکز فعال شو، اسلامي بانکدارۍ په نوم باندې، چې الحمدلله هغه تقریبا تر 15 پورې غړي لري. ټول جید او تکړه ماهر خلق دي. په اکاډمي علوم کې د امارت له راتلو وروسته یو غټ مرکز د ژباړې دی په نامه باندې تاسیس شوی دی، چې لله الحمد ډېر کار کړی دی. له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې ډېرې مستحکمې او مضبوطې شوې دي، چې خپله د ایران هیواد غوښتنه کړې وه له موږ نه، ورته بیا یو شپږ کسیز هیئت لري. همچنان د تاتارستان د علومو اکاډمۍ منصوبینو رئیس و معاون دلته راغلي وو، او هغوی هم دعوت راکړی و چې منتها د پسرلي په رارسېدو سره به انشاءالله یو هیئت د اکاډمي تاتارستان ته ځي. او اوس بالفعله بیا د مسکو د روس اکاډمي هم دعوتنامې رالېږلي. علوم اکاډمي به په نږدې راتلونکي کې په شاوخوا اتو برخو کې د ماسټري او دکترا برنامې پیل کړي. کریکولمونه، مفردات او کریډیټونه یې جوړ شوي او ځینې مفردات به یې په نږدې راتلونکي کې تکمیل شي. د اکاډمۍ په لاسته راوړنو کې یوه لویه لاسته راوړنه د ماسټري او د دکترا برنامه ده، چې الحمد موږ په دې وتوانېدلو چې د دې ماسټري او د دکترا د برنامې لپاره کاریکولمونه جوړ کړو او استادان ورته معین کړو. د دې نوي کال په ابتدا کې به انشاءالله العزیز هغه برنامه هم شروع کړو. د افغانستان د علومو اکاډمي هڅه کوي چې په علمي او څېړنیزو چارو کې د پام وړ ګټور ګامونه واخلي او په دې برخه کې په پراخه پیمانه اغېزناک کار وکړي.